نور ژبې زده کول لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بېکمالي ده. سلامونه، احترامات. د یوې نوې ویډیو سره ستاسو وړاندې بیا حاضر یم. نن به مونږ خبرې کوو د پښتو د اصل تورو په باره کې، چې د دې لیک دود او املا به څنګه وي او په کوم ځای کې به د دې استعمال کولی کېږي. خو د دې نه مخکې زه به دا خبره ضروري وګڼم چې مونږ دا وپېژنو چې د پښتو د ژبې لهجې څه څه دي. ماهرین د ژبو وایي چې د یوې ژبې یو خاصیت دا هم دی چې په هغې کې لهجې وي. هم په دغه نقطه نظر سره په پښتو ژبه کې هم بلحاشې لهجې دي. زه به دا ووایم چې تقریبا د هرې قبیلې خپله لهجه ده، خو په دې ټولو لهجو کې دوه لهجې داسې دي چې د دې ټولو لهجو ترجماني او نمایندګي کوي، چې په هغې کې یو یوسفزي لهجه ده او دویمه کندهارۍ لهجه ده. دا دواړه لهجې داسې دي چې دا د دې ټولو لهجو ترجماني او نمایندګي کوي. یوسفزۍ لهجه ته سخته لهجه هم ویلی شي. دا په سختۍ سره ادا کولی کېږي او د دې تلفظ دا په سختۍ سره کېږي، د دې وجې نه دې ته سخته لهجه هم ویلی شي. او قندهارۍ لهجې ته نرمه لهجه هم ویلی شي. دا دواړه لهجې د نورو لهجو ترجماني کوي. یوسفزۍ لهجه دا په پېښور، دغه شان سوات، شانګله، بونیر او داسې نورو علاقو د خیبر پښتونخوا کې ویلی کېږي، او په بعضې حصو د افغانستان کې هم د یوسفزۍ ژبې لهجه استعمالیږي. کندهارۍ لهجه د کیمروت، کویټه او د افغانستان په بلحاشې سیمو کې د دې استعمال کولی کېږي. دا د پښتو دوه لهجې دي چې دا د دې نورو لهجو ترجماني کوي. د دې نه پس موږ سره د پښتو اصل یو څلور توري دي چې دا د پښتو خاص او اصل توري دي، او د دې یو جدا آواز دی په پښتو کې. د هغې وجې نه د دې لپاره بایزید انصاري دغه توري چې دی دا دغه اوازونو دپاره او صوتونو دپاره وضع کړي دي. په دې کې موږ سره اولنی توری او ټکی چې دی هغه زیم دی. دې ته زیم ویلی شي چې موږ داسې هم د دې لیکل کولی شو. زیم، دا زیم چې دی دا به په کوم ځای کې لیکلی کېږي او د لیکلو طریقه به یې څنګه وي. نو د دې نه وړاندې ما تاسو ته د پښتو د لهجو په باره کې خبره وکړه چې د پښتو دوه لهجې دا د نورو لهجو ترجماني کوي. اولنی یوسفزۍ ژبه، دویم قندهارۍ ژبه. نو په کوم ځای کې چې د یوسفزۍ لهجې والا زا استعمالوي، د زا استعمال کوي، د زی استعمال کوي، او د قندهارۍ لهجې والا د جیم استعمال کوي. نو په هغه ځای کې به موږ بیا د دې دواړو ژبو د تفریق دپاره دا زیم لیکو، دپاره د دې چې په دې دواړو ژبو کې تفریق پیدا شي. خو دا خبره به یاد ساتل ضروري وي چې کله زیم ولیکلی شي نو کوم لهجه چې د قندهارۍ ژبې ده هغوی دې د دې تلفظ په جیم سره کوي، او یوسفزیان دې د دې تلفظ هغه په زی سره کوي. لکه موږ سره یو لفظ دی چې ځنګل، ځنګل دا لفظ
یوسفزۍ لهجې والا په دې طریقه باندې استعمالوي چې ځنګل او د کندهارۍ لهجې والا دا جنگل استعمالوي جنگل. اوس موږ سره دلته د دې دواړو په منځ کې یو اختلاف پیدا شو چې یوسفیان ورته ځنګل وایي په ځای سره استعمالوي او کندهارۍ لهجې والا ورته جنګل وایي. نو دې دواړو د تفریق دپاره موږ سره زین ټکی وضع شوی دی چې د دې لپاره به موږ زین لیکو او ځنګل به وایو ځنګل به وایو. اوس تلفظ که کندهاریان هغه په جیم سره کوي ټیک ته او که یوسفزۍ لهجې والا په زی سره کوي ټیک ته، خو اصل املا چې ده هغه به هم دا وي جنګل به غلط جنګل لیکل به غلط وي او ځنګل لیکل به هم غلط وي. موږ سره دا شان ځناور. اوس که دا څوک جناور بولي جناور لیکي او که ځناور لیکي نو دا دواړه به غلطي او دا به صحیح دا وي. ځکه موږ وویل چې کله کندهارۍ لهجې والا د جیم استعمال کوي او یوسفزیان د زی استعمال کوي، نو په دغه ځای کې به بیا موږ سره د زین استعمال کولی کېږي چې د دې دواړو په منځ کې تفریق واقع شي. نو د املا په اړه باندې به دا لفظ صحیح وي او دا دواړه به غلط کارندې ځای. خو اصل کې دا زین به موږ هغه طریقو کوم ځای کې چې د یوسفزۍ لهجې والا زی وایي او د کندهارۍ لهجې والا جیم وایي، نو پر هغه ځای کې به موږ بیا د زین استعمال کوو. دلته به د یو څو خبرو وضاحت ضروري وي. یو دا چې هغه ځای چې اوس موږ سره هلته یوسفزۍ والا ځانه وایي او دوی ورته جیم نه وایي، نو په هغه ځای کې بیا موږ چې په کوم طریقه باندې لفظ دی هغه شان لیکل پکار دي. لکه موږ سره یو لفظ دی زما، خلک داسې لیکي او څوک لیکي داسې زما، نو په دې کې دا ویل چې دا غلط دي ځکه د کندهارۍ لهجې والا دې ته جمع نه وایي. موږ د دې لیکل په زی سره پکار دي ځکه دلته د کندهارۍ لهجې والا دا په جمع سره نه وایي. چې کله دوی دا په جمع سره نه وایي نو موږ به دا په زی سره لیکو. دغه شان موږ سره بل لفظ دی زمونږ. زمونږ دا به موږ په زی سره لیکو ځکه د کندهارۍ لهجې والا دا جمون نه وایي جمون نه وایي. نو چې کله دیو دا په جیم سره نه وایي نو دا به موږ هغه شان لیکو لکه څنګه چې یوسفزۍ لهجې والا وایي. یا بعضې داسې ټکي دی چې یوسفزۍ لهجې والا هغه په زی سره نه وایي او دوی په جیم سره وایي، نو بیا به هغه په جیم سره لیکو. دا و اولنی ټکی موږ سره زین. دویم توری موږ سره دی خین. دې ته ویل کېږي خین. خین د دې استعمال به داسې کولی کېږي چې کله د یوسفزۍ لهجې والا خی استعمالوي او د کندهارۍ لهجې والا شین استعمالوي، نو په دغه ځای کې به موږ د خین استعمال کوو چې د دواړو په منځ کې تفریق چې دی هغه پیدا شي. لکه موږ سره لفظ دی پېښور. پېښور د دې صحیح املا هغه داسې ده، خو دا خین موږ ځکه استعمال کړی دی چې د یوسفزۍ لهجې والا دا په خې سره استعمالوي او د کندهارۍ لهجې والا یې په
شین سره استعمالوي پېښور یا پېښور. د دې وجې نه به موږ دا په ښین سره د دې املا لیکو، ځکه کله چې د یوسفزۍ لهجې والا ښین لیکي او د قندهارۍ لهجې والا شین لیکي، نو په دغه ځای کې به موږ د دې تفریق دپاره بیا د ښین استعمال کوو. لکه دویم لفظ موږ سره دی خیبر پښتونخوا. دا خیبر پښتونخوا دلته موږ د ښین استعمال وکړو، ځکه بعضې دا یوسفزۍ لهجې والا دي دا خیبر پښتونخوا داسې لیکي پښتونخوا، او د قندهارۍ لهجې والا دا پښتون لیکي. د دې وجې نه د دې استعمال موږ به په ښین سره کوو، ځکه په کوم ځای کې چې د یوسفزۍ لهجې والا ښې استعمالوي او د قندهارۍ لهجې والا شین استعمالوي، نو په دغه ځای کې بیا موږ د ښین استعمال چې دی هغه کوو. په درېیم نمبر موږ سره دی سیم. دې ته ویل کېږي سیم. سیم درېیم لفظ موږ سره هغه سیم دی. دا سیم د دې املا به څنګه کولی کېږي او د دې لیکدود طریقه به څنګه وي، نو هغه به داسې وي چې په کوم ځای کې د یوسفزۍ لهجې والا سین استعمالوي او د قندهارۍ لهجې والا چې استعمالوي، په دغه ځای کې به بیا موږ د سین استعمال کوو. لکه دا لفظ دی موږ سره څنګه، نو دا د یوسفزۍ لهجې والا په سین سره استعمالوي، هغوی داسې لیکي څنګه، او بیا د قندهارۍ لهجې والا یې په چې سره استعمالوي چې څنګه. لکه موږ چاته وایو ته څنګه یې، نو دوی ورته وایي ته څنګه یې، او یوسفزۍ لهجې والا وایي ته څنګه یې. نو چې کله یوسفزۍ لهجې والا په سین سره دې استعمال کوي او قندهارۍ لهجې والا یې په چې سره استعمال کوي، نو دغه لفظ به بیا موږ په سین سره لیکو. دویم لفظ موږ سره دی څوک. لکه دا څوک موږ سره یو لفظ دی څوک. د دې استعمال یوسفزۍ لهجې والا کوي په سین سره څوک، او د قندهارۍ لهجې والا چوک. د دې تفریق لپاره موږ سره سین توری چې دی دا وضع شوی دی، چې کله یوسفزۍ لهجې والا د سین استعمال کوي او د قندهارۍ لهجې والا د چې استعمال کوي، نو په دغه ځای کې به بیا موږ د سین استعمال چې دی هغه کوو. دغه شان بل مثال دی موږ سره څاروي. اوس یوسفزۍ لهجې والا دا په سین سره استعمالوي او وایي څاروي، او قندهارۍ لهجې والا د دې استعمال کوي په چې سره چاروي ورته وایي. نو دا په املا کې دا دواړه غلط دي او دا لفظ صحیح دی، ځکه موږ ووایي چې کله یوسفزۍ لهجې والا د سین استعمال کوي او د قندهارۍ لهجې والا د چې استعمال کوي، په دغه ځای کې بیا موږ د سین استعمال کوو. درېیم څلورم اخري لفظ چې دی هغه موږ سره توری هغه ګي دی. د ګي استعمال او د دې لیکدود طریقه به څنګه وي او دا به څنګه استعمالوو او لیکو به دا څنګه. نو که چېرته هم هغه زړه خبره ده، که چېرته د یوسفزۍ لهجې والا د ګا په استعمال کوي او د قندهارۍ لهجې والا د جي استعمال کوي، نو په دغه ځای کې به بیا موږ د ګي استعمال کوو. لکه موږ سره یو لفظ دی زمون. دا اوس قندهارۍ لهجې والا داسې لیکي
زموج. دې استعمال کوي په جې سره او یوسفزۍ لهجې والا دا لیکي زمون. نو کله چې یوسفزۍ لهجې والا په ګ سره استعمال کوي او قندهارۍ لهجې والا په جې سره استعمال کوي، په دغه ځای کې به بیا موږ د ګ استعمال کوو. بل لفظ دی موږ سره کیږي. یو لفظ دی کنه دا کار کیږي، موږ کو چې دا کار کیږي. ګورئ دا کار کیږي. اصل استعمال د دې کیږي په دې طریقې سره دی او په دې طریقې سره دا ټیک دی. یوسفزیان د دې استعمال کوي په دا غلط دی، په املا کې به دا غلط وي. او قندهارۍ لهجې والا د دې استعمال کوي کیږي. نو د املا په اړه باندې دا دوه لفظونه دا غلط دي او دا صحیح دي. ځکه په کوم ځای کې چې دا اختلاف راشي چې یوسفزیان هلته د ګاف استعمال کوي او قندهاریان د جې استعمال کوي، په دغه ځای کې به موږ د دې ګ استعمال کوو. دا د پښتو د اصل تورو متعلق یو څو خبرې د الله حضرت نه امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ او ستاسو په ذهن کې داسې یو ټکی وي چې د هغې لیکل تاسو ته ګران وي، تاسو موږ سره هغه شریک کولی شئ او هغه به موږ ستاسو لپاره په صحیح تلفظ او په صحیح املا کې لیکو.